دا دومره مبارکه میاشت چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ ته راورسوي او الله دې ورته موږ ورسوي اوس په کوم ورځې پاتې دي امید دی بس موږ ټول به امیدونو کې پراته یو کوم ملګري چې موږ سره اوس نشته تورو خاورو کې پراته غریبانو امید چې دا روژه به راځي زه به دا کوم زه به دغه کوم د تېر شوي روژې کې څه کوتاهیانې تېر شوي وي نه که تپوس دې کړی چې ولې دې کوتاهي کړې ده وایي روان کال بله راځي که نه به یې کې وټ کټ وباسو روان کال روژه به راشي خو هغوی نشته کوتاهي قشم پاتې شو ځکه دا خبره زه کومه چې ته دا سوچ مه کوه چې روژه به راځي او که نه دا سوچونه مه کوه دا بعض کسان په دې سوچ کې پراته چې روژې د میاشت به راځي او که نه د روژې میاشت خو به راځي او راځي خو ته به یې او که نه د دې تپوس کوه دا کوم ملګري کوم خپل خپلوان چې زموږ نه تلي نو هغو به دې سوچ کوي چې روژه به کله راځي او څنګه به راځي او که نه دې سوچونه کوي خو کوم چې پکې هوښیارانو او پوه خلکو نو هغوی به دې ته سوچ کړی چې موږ به یو او که نه هغو رانیشتي روژه به راشي خو د قبرونو والا پکې شتي هغو پکې نشتي دا روژه به راځي زموږ هم پته نه لګي کیدای شي دې روژې ته موږ ونه رسو بعض کسان پکې روژې په دې شپه باندې چې دی نه وفات شوي دي په اولنۍ شپه باندې هغه وفات شوي دنیا نه تلي نو دا یو غنیمت دی چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکړي د صحابو د سلف صالحین حال څنګه و د روژې ته به هغوی ډېر خوشحاله دعاګانې به یې کولې شپږ میاشتې به هغوی الله سبحانه وتعالی ته دا سوال کوو یا الله موږ ته روژه راورسوي شپږ میاشتې به او بیا چې به دا روژه راغله نو بیا به شپږ میاشتې دا سوال کوو یا الله زموږ نه اوس قبوله کړي دا تېره شوې روژې چې تېره شوې ده د اوسې پورې تقریبا 11 میاشتې لاړې 11 میاشتې ته رب العالمین ته نږدې شو یو خو دا کار وشو 11 میاشتې ستا عملنامه ډکه شوه دویم دا کار وشو 11 میاشتې په دې کې تا کوم ګناهونه کړي هغه د پاتې دي یعنې هغې حساب کتاب شته که سړی د توبه ونه باسي او ژوند برابر نه کړي په دې 11 میاشتې کې د کومې نیکیانې کړي نو هغه ستا دپاره ذخیره پرته ده د هغې اجر به ته په دنیا او په آخرت کې رب العالمین درکوي خو یو کار دا وشو چې 11 میاشتې تېرې شوې او دا بله روژه راله یا را روانه ده په دې کې که ما تاله دا سوال وکړو چې په دې 11 میاشتو کې تا کله دا سوال کړی د رب العالمین ته چې یا الله زما دا روژې زما نه قبولې کړي موږ کوم یو ملګري دا سوچ کړي چې یا الله د رمضان دا میاشت تېره شوه ما یې روژې پوره کړې ستا شکر دی چې روژې مې په خیر خیر سره پوره کړې خو زما نه یې قبولې کړي او بیا ډېر کم خلک چې هغه به شپږ میاشتې رب العالمین ته دا وایي شپږ میاشتې چې یا الله زموږ د روژې قبولې غم ورسره دی بیا شپږ میاشتې سوالونه کوي یا الله روژه راورسوي یا الله روژه راورسوي شپږ میاشتې لګیایي او دا دعا به یې کوله اللهم سلمني لرمضان یا الله ما دې روژې ته ورسوي وسلم رمضان لي او د روژه ما ته راورسوي وتسلمه مني متقبلا او یا الله د روژې د میاشت زما نه قبوله کړي دا به د هغوی دعاګانې خوشحاله به د روژې د میاشتې به راتله یو بل له به یې زیري ورکول نو دا ډېر اوچته میاشت دی چې رب العالمین یې د چا په ژوند کې راولي الله سبحانه وتعالی دې د رمضان دا میاشت زموږ په دې ژوند کې بار بار راولي او الله سبحانه وتعالی دې پکې موږ له همیشه توفیق راکړي چې موږ پکې د هغه بندګي وکړو او زموږ د ګناهونه زموږ نه کم شي